د اسلامي امارت په اړه د نړیوالو غبرګونونو وروسته له هغې توندېږي چې دلته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. نړیوالې ټولنې اوس خپلې ټولې بشري مرستې او له اسلامي امارت سره تعامل د ښوونځیو تر بیا پرانیستلو مشروط کړی دی. شنونکي د اسلامي امارت دغه دریځ د افغانستان اقتصادي او سیاسي وضعیت لپاره ګټور نه بولي او وایي امکان لري چې افغانستان نور د نړۍ له پامه وغورځوي. د نجونو د ښوونځیو پرانیستل دا یو مهمه خبره ده د افغانانو لپاره، د ملي ارزښتونو لپاره او هم نړیوالو ته او پراخ بنسټه حکومت دغه ډول خبرې لپاره پکار دی چې خپل طالبان په یو عمل لاس پورې کړي ترڅو نړیوالو ته داسې یو غوښن سند په لاس ورنکړي چې د هغه تاثیر په طالبانو په سیمه او نړۍ باندې رامنځته شي. د دیني علماو عوام ولس له ګډو غبرګونونو او غوښتنو سربیره هم تر اوسه ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. باورونه دا دي چې اسلامي امارت له خپلو ځواکونو سره ژمنو او د اسلامي نظام د راوستلو وعدو غوړ کړی چې د نجونو زده کړې وځنډوي. طالبانو له خپلو غړو سره ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به داسې خالص اسلامي نظام راولي چې تر بل هر اسلامي هیواد غوره وي، او اوس پر خپلو هغو ژمنو ولاړ دي چې نشي پوره کولی. تر څو چې دا راست سیاستونه دلته تطبیق شي هیڅ هیواد به طالبان په رسمیت ونه پیژني او حق هم دی چې ونی. دا موضوع ډیر مهم موضوع ده. دا د افغانستان آینده پورې ارتباط لري او د افغانستان مدنیت پورې ارتباط لري. اسلامي امارت بیا وایي د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي، خو د نړیوالو ځینې غوښتنې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. په هر صورت هغه کوم تعهدات چې دي د بیلګې په ډول باندې ټول لیستونه نه دي ختم شوي، د توحید تړون برخه وو او همدارنګه تحریمات نه دي پورته شوي، تعامل ته لاره نه ده ورسوي. د افغانانو پیسې په بانکونو کې بېله دې څخه موجهه او معقوله بهانه وبلله چې منجمدې شوي دي. مخکې ما یادونه وکړه چې اسلامي امارت خپل ګامونه اخیستي دي، داسې نړۍ تر اوسه پورې هغه څه چې باید واخلي هغه مرحلې ته موږ ورسېږو، ستونزې او نګرانۍ نه وي. نو متاسفانه چې له بل طرف د جادیا بل طرف باندې سیر پیکه ده. اسلامي امارت وایي که نړۍ له افغانانو سره بشري مرستې او پراختیایي پروژې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو پورې تړي، نو له دوی سره پر دوه اړخیزو ژمنو دې هم عمل وکړي. بل لور ته د عامو وګړو غوښتنه هم له اسلامي امارت دا ده چې ښوونځي دې پرانیزي، ځکه تر ټولو زیات زیان یې ولس ته رسیږي. وخت کې چې اسلام ورته مواد نه لري نو دوی همدا وایي چې موږ اسلامي نظام دی. نو اسلامي نظام په څه معنا باندې؟ ځکه چې اسلام ورته اجازت ورکوي چې دوی زده کړې وکړي. نو بیا چېرته موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، موږ خپله سیاست راچاته ویسو؟ دا خو نسل په نسل دی. نو موږ صحیح ده چې موږ ډاکټران لرو، خو هغه د منځه ځي، هغه زړېږي، هغه تقاعد کېږي، باید ځوان نسل منځته راشي. د پوهنې وزارت بیا وایي د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي د پورته ښوونځیو تړل کېدل د مشرتابه پرېکړه ده او دوی پر داسې طرحو بوخت دي چې د مناسب چاپیریال له جوړېدو سره ښوونځي بیرته ژر پرانیزي.